ستا چې رزق په ځای ولاړ دی او د یو نه دې نه دوه کېږي او د سختو سره مخ یې د هغې لویه وجه دا ده چې تا ته د دې خبرې معلومات نشته چې الله تعالی په قرآن کې لیکلي دي چې بعضې خلکو له زه بغیر حساب کتابه ورکوم حساب کتاب ورسره نه کوم دا یې نه دي لیکلي چې څه په تقدیر کې هغه ورله ورکوم وایي بغیر حساب کتاب یې ورکوم د هغې وجه دا ده چې دغه انسان په خپل رزق کې خلک د ځان سره رایوځای کوي او په هغوی باندې تقسیموي ولې تعالی الله تعالی کم از کم دومره نه ده درکړي چې ته د یو ګاونډي خیال وساتې اختر رانږدې دی د ماشومانو د پیزار ضرورت دی پیزار یې نشته ستا معاشره کې ستا ګاونډ کې یتیمانان دي خلک کولګي سخت تیری ولې ستا سره دومره نشته چې ته په خپل رزق کې د ځان سره یو څوک یو ځای کې یقین وکړه الله تعالی به دې ژوند بدل کړي لیکي الله تعالی چې بعضې خلکو له زه بغیر حساب کتابه ورکوم ته نه غواړې چې تعالی بغیر حساب کتابه درکړي ته ځکه نن په ځای باندې ولاړې چې ته ناشکره یې څه چې درکړي دي ته یې د هغې نه هم نه تقسیمې د خلکو لږ خیال وساتئ روژه د دغه سرسایه په وخت باندې ورکوئ د خلکو ته چې ځان نه پیسه واخلي د ځان نه منحوسه مه جوړوه د ځان نه داسې یو انسان مه جوړوه چې په ځای باندې ولاړې او صرف د ځان غم در سره وي الله تعالی به دې چرې ژوند بدل نه کړي نن که ته یو څوک راولې او ستا په بیټک کې او ستا په کور کې ستا سره رزق وخوري ستا ګاونډی دا ته په هغه باندې احسان مه کوه بلکې هغه خپل مقدر خوري هغه خپل تقدیر خوري په دې خبره ځان پوهه کړه دغه الله تعالی راولي دغه ځای ته او ستا د لاسه په هغه خوري خو ته یې نه غواړې ته مو غواړه چې الله تعالی دې ژوند بدل کړي او دا فارموله ته اپلای کړه چې الله تعالی دې ژوند بدلی که نه او را روان کال ګوره چې په دې معاشره کې به ته ځلیږې د دې خلکو د مخې نن سوچ وکړه او فکر وکړه ډېر څه به الله تعالی درکړي خو تا ته ښکاري نه په دغه ډېر څه یا په دغه لږ څه کې کم چې ستا د وړاندې دي هغه غریبانان هم رایوځای کړه هغه یتیمانان هم رایوځای کړه چې ستا په معاشره کې پراته نن هم ستا سره وخت شته 1 کیلو نیم غوښه کم چې ستا وس کېږي یو چپل یوه جوړه کپړې خپل ګاونډي له کم چې غریبانان پاتې کېږي ستا مخې مخې ته کېږي الله تعالی ستا مخې ته راولي خو ته نه پوهېږې تا د ځانه ګوګو جوړ کړی دی او ګوګو په ژوند کې چرې هم ترقي نشي کولی